بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك يوسلو دريويون نمبر صفحة شبك سلويختم نمبر درس أتم وحدة. الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. بغاقونو كي مقويليو چه هر پیرا موگ په هر درس کې د عربي ژبې هغه حرفونو هغه مخرج او هغه اداء د حرف چې ده هغه په درست شکل سره کوو. په دې درس کې د ضاد نمبر دی طرف اللسان یا د خولې په طرف کې د ژبې په طرف تلفظ کوو. د دې د ضاد یو خاصیت دا دی چې د عربي ژبې بل نوم چې دی هغه لغت الضاد دی، ځکه ضاد یوازینۍ ژبه عربي ده چې هغه مونږه پکې دغه لفظ صحیح ادا کوو. حتی اوس رمضان دی، پښتو کې مونږ ورته رمضان وایو، اردو کې ورته رمضان وایو، هره ژبه کې عموما رمضان وایي، حتی په انګلیش کې په زیډ خلک لیکي رمضان که نه. نو ضاد صرف په عربي ژبه کې صحیح ادا کېږي د دې حرف. التدريب الأول استمع وأعد، واورا أو تكرار كرا. رمضان يتوضأ زي وايم تاسي تكراروي. ضيوف ممرضة ممرض أيضا. التدريب الثاني استمع وأعد، وكشا واورا أو تكرار كرا. أكثر خلق چې موز کې موي ولد دالین وي کنه، غلط دی. دالین یو معنی لري، ضالین بله معنی لري. دالین ضالین. که غواړئ تاسې تکرار کړئ نو زه چې یو حرف ادا کوم تاسې دا ویډیو سټاپ کوئ، خپله تکراروئ، ورپسې بیا وایئ. در ضر دل ضل دار ضار. ګورئ دار کور ته وایي، ضار مضر ضرر رسونکي ته وایي. څومره فرق کوي که څوک یې صحیح تلفظ نه کړي. دلال ضلال ندب نضب ندر نضر مدى مضى ندت نضت بدعة بضعة بعد بعض مريد مريض رفد رفض قرود قروض فرد فرض. التدريب الثالث استمع وأعد، واورا أو تكرار کړه. دلته نو یو څو آیتونه دي، زه یو څو آیتونه تکراروم او یو نور به چې دی بیا تاسې ته ښایسته اډیو پیدا کړئ او هغې نه یې واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض في سدر مخضود وطلح منضود. او همداشان دا نور آیتونه دي، تاسې تلاوت کړئ خو ضاد حرف ته پکې ډیره زیاته توجه وکړئ. راځو ورپسې فهم المسموع دی. فکر کوم 140 نمبر صفحه کې فهم المسموع دی. ان شاء الله لپاره هم دومره درس بس دی. د روژو په ورځو کې اکثره وخت درس هم نه وي،
د ورځې انرژي هم کمه وي، نو لږ لږ درس ریکارډوو او بیا به بل درس ته انتقالېږو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.